نبی علیه السلام فرمای وایسه د مسلمانانو او د مؤمنانو د کارونو ته انتهایی حیران او تعجب کې چې الله رب العالمین د دوی په هر کار کې خیر اچولې دی. وای که یو سړي ته الله رب العالمین مصیبتونه ورسوي، بیماری دې پې راشي، تکالیف پې راشي، امتحانات پې راشي، فقر او لږ مجبوریانې پې راشي، فصبر او دې په دې باندې صبر وکړه کان خیرا له. د صبر چې څومره اجرونه دي الله ولا ورکوي، دا صبر اجر الله درکوي. او که چېرته خوشحالي دې راشي، انعامات در باندې الله وکړي او د هغې شکریه دې ادا کړه، فکان خیرا له، د شکر اجر درته الله رب العالمین درکړي. دواړو کارونو کې زموږ او ستاسو دپاره خیر دی. نبي علیه السلام وویل دا ډېره د حکمت او د تعجب خبره ده چې هر کار کې زموږ خیر دی. که بیمار شو تکالیف په دې باندې صبر وکړه، امتحانات راځي، دا دنیا دارالامتحان دی. که یو سړی ډېر بیماري یا غریبي او امتحانات کې راشي، دا په دې باندې صبر وکړي. ورضا بما قسم الله لك، په دې تقسیم د الله خوشحاله شي چې دا تقسیم چا کړی؟ دا الله کړی، نو چا نه دی کړی. ته چې الله بیمار کړی په کټ باندې پروت دی، الله د خیر اراده کړې ده. د بیماري څومره اجرونه دي، د بیمارۍ د اجرونو چې خبر شي نو انسان حیران شي، تعجب کې لاړ شي. یو زنانه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغله، په هغې باندې د میرګي بیماري به راتله، یکدم به میرګي بیماري پرې راغله او راپرې به وتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه یا رسول الله، الله ته دعا وغواړه زما دپاره، ما باندې دا تکلیف دی، بیماری ده او میرګي را باندې راځي او یکدم رانغ شم او بیا انتهایی تکلیف کې. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل که چېرته تا په دې باندې صبر وکړو په دې بیمارۍ باندې، ولک الجنه، الله به د دې بیمارۍ مقابله کې جنت درکړي، اعلی مقام به ته نصیب شي. زه به دعا الله ته وغواړم ستا بیماري به الله ختمه کړي، خو که صبر زه پې وکړو الله به جنت درکړي. هغې زنانه وویله چې یا رسول الله بس زما دپاره دعا مه غواړه، زه په دې بیمارۍ باندې الله رب العالمین ته صبر کوم چې الله ماله جنت راکړي. هغه جنت زما پکار دی، دنیا د امتحان او تکلیف برداشت کوم، خو آخرت کې جنت غواړم د الله نه. خو ای د الله رسوله صرف یو دعا زما باره کې وکړه چې کله ما باندې د بیماري حمله وکړي نو زه ایسته هغه وخت کې بې ستره شمه، ځکه میرګي داسې یو بیماري ده چې په هر ځای کې د ګزارئ او انسان بې ستره کېږي. صرف د ستر دعا الله رب العالمین ته وغواړه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ستر دعا ورته وغوښته چې الله دا مې پرده کومه، هغه دعا الله رب العالمین قبوله. زمارونو سوچ وکړئ چې یو بیماری باندې یو زنانه صبر کوي، الله رب العالمین نه جنت پې غواړي، دا څومره لوی مقام دی. دا بیمارۍ امتحانات پر راځي، دا د الله تقسیم دی. که په چا باندې بیماری دی راغی، په کور کې بچي بیماران شو، په دې باندې صبر او استقامت وکړه، الله په دې باندې اجرونه درکوي. ډېر ډېر لوی لوی مرتبې به الله رب العالمین انسان ته ورکوي.